بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ پوښتنه کړې ده، وایي دلته یوه ښځه ده، وایي زه ملایکه لرم، پیری لرم، د خلکو حالات معلوموم. ښځې ډېرې ورځي، نارینه چې بیا ورسي نارینه ته بیا حالات وایي، د عکس د روی عکس ځینې غواړي. دغسې کار ممکن دی که یا جایز دی او که یا. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې عامو انسانانو ته ملائکه لکه پیغمبر ته چې راتلل داسې نسي راتللی، او په داسې شکل نسي کېدلی چې د انسان د عامو انسانانو دې تابع غوندې سي چې دی څه ورته وایي هغه دې کوي. او پاته پیری دا کېدلی سي چې د انسان سره تعلق پیدا سي، اما دا چې په راتلونکي کې انسان ته څه پیښیږي د دې حال معلومول یوازې د الله سره دی، د دې معلومول جایز نه کی. او دا هم نسي رجېدلی چې یو څوک د پیرې تعلق کي ورسره پیری حال ورکړي چې پلانکی سړی په پلانکي ځای کې دی، پیری چټک تلای وراتلی سي، رجېدلی نسي. خو په اوس وخت کې دا چې دا ښځې وایي یا نر وایي زه شاپیرۍ لرم، پیری لرم، دا اکثره د ټګۍ لارې د خلکو د دوکه کولو لارې وي. خو حکم هغه دی چې ما درته ووایه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.